تورې مو تېرې که په مخه راغلی خوله در باندې لګوم او که لرې وی دغه رقم خبرې درته کوم. ما به وخت په مسواک نه ضایع کوې، د ما وخت به په استنجا نه ضایع کوې، ځکه دلته د زرو کسانو وخت ضایع کېږي دا د ځینو خلکو په خبرو باندې، او دغه وخت د خلکو باید ضایع نه سي. خلکو ته لږ داسې د مایک کې ورلوېږي ورته لږ غلی سه، لږ قرآن ته وګوره، اسې به لږ داسې غوسې شروع کړه. په قرآن کې څه شي جوړېږي دغه ډېرې حوصلې نه و داسې د حوصلې جکې وکړه. یو دویم زه په دې باندې خفه یم چې اوس موږ دلته ناست یو او زرګونه کسان هم راسره ناست دي، په دې باندې غږېږو چې دا علم ښه شی ده که نه، چې اوس هم له لسم منزل نه ټوپ کوو نو کله به ټوپ کوو، چې په دې موږ غږېږو چې دغه علم ښه شی ده او که ښه شی نه ده. مکتب خلاص یې که خلاص نه سي، او هغه بل شی چې اوس یې بند کړی دی ښه کار کړی که بد کار یې کړی، دا چاته پاتې یو کوم رقم. او دا یوازې طالبان نه دي، دا د ما ته شمالي ټلوال همدغه شی ده، مجاهدین همدغه شی و، خلکیان پرچمیان همدغه شی و، دغه ټول پښتون دی دغه شی ده، دا ټول افغان دی دغه شی ده، ټول پارسیوان ده. او دغه مات ګډ مکتب مه کې حسابه وه چې چا شروع کړی چا نه شروع کړی. دغه ولاکه اوس په علمو کې راځي مو دا کوم چې موږ کوریکولم ده دا هېڅ په علم کې نه راځي. څوک وایي دا علم ده؟ تر راسه دنیا چې شي کوي ته پوهېږې. دا دوه دانې مثال یې در کوم ته خبرې خو دا لاندې خلک دې خبر سي. د روسیې او د امریکا په اټموسفیر کې جنجال ده. په جنجال کې یو هم لاړ هلته خپل سټیشن ځان ته جوړ کړ، بل هم لاړ ځان ته سټیشن جوړ کړ، یو له بل نه یې قوي سټیشن جوړ کړی. د خلا نه را لاندې د اټموسفیر د مځکې په آخري مدار کې جوړ کړی. او د اټموسفیر یې څنګه جوړ کړی جالبه ده. دغه باندې ما یو ورځ داسې لږ ریسرچ کوو. دا اټموسفیر یې په هوا کې جناب آسیب جوړ کړی، په هوا کې زوړد پرېښی، هوا کې نه ستنې سته، نه چشکې تړلی، نه دلته چیسته چې پورې وې تړي. په کوم کمال باندې تړلی؟ د علم په کمال. په دې کمال یې تړلی کله چې یوه دایره په دې خلا کې، هغه خلا نه ده چې شی کې پاتې کېږي، دا د مځکې هغه د مځکې کشش دلته سته. کله چې د مځکې د خدای په خاطر د ما دا خبر واورئ خلکو، دوی د علم باندې د مځکې د کشش د اندازه معلومه کړې چې په دغې منطقې کې د مځکې کشش څومره ده. دا خپل حلقه چې دوی جوړه کړې چې په دې کې د دوی دا بیړۍ کیني دغه راکټونه، دا د دې وزن معلوم کړی. د دې وزن معلومول، د مځکې د کشش معلومول د فیزیک په لحاظ باندې دا معلوم کړی. بیرته دغه داسې حلقوي غوندې شی جوړ کړی لکه دایره. دا دایره یې داسې جوړه کړې لکه مټر ټیر. د دې دا سرعت یې دومره جوړ کړی چې دا په دومره سرعت کې باید تیز تیز تاو سي چې دا د مځکې د جاذبې قوه صفر کړي. الله اکبر. دغه ته وایي علم. نو دې ته چې دوی حساب کړی که 25,000 کیلومتر مربع دغه په ساعت کې دغه حلقه تیزه تاوه سي، د مځکې د قوت چې ده په دې دا نسي راکش کولی. دلته د 25,000 کیلومتر په ساعت کې د دې دغه تیزوالی د چرخ او د مځکې د جاذبې قوه دا سره صفر سي، هغه په هوا کې پاتې کېږي. او که داسې هر شی په همدغې ضربې باندې څوک په تیز بوځي په مځکه کې په هوا کې، هغه په هوا پاتې کېږي، دلته نه راځي. مځکه نشي کشفولی، نشي جذبولی. زه په دې غږېږم چې ملا صاحب دا مکتب خو لږ پرېږده، یا دغه پلانکی هغه کوم شی چې اوس یې بند کړی دا خو پرېږده. مجاهد صاحب ته خو دا لږ پرېږده. بستانکی پښتون صاحب، تاجک صاحب، ته خو دغه دې باندې جنګ مه کوه چې زه باید یک تاجک وزیر شود. ته په دې باندې دا پرېږده چې تاجک په تاجکي خبرې وکړلې، نو دا د وزیر یې کړي، آصف دی نه وزیر. فیضان ځکه مه وزیروئ چې دی په پښتو غږېږي. سیریسلی چاته پاتې یم؟ بل ماغزه مې له سره تښتېدلي دي، دا اوس هم هغه بل ځای کې پراته دي. هغه چپ دوی جوړ که واسیبه او په غضب که کړ نه چې دا څوک را چوخ نه کي. هغه چپ دوی خدوی چې وکړه، دوی مغزو ته ورننوتل. د مغزو هغه سیګنالز، د ماوې ته د مغزو هغه سیګنال چې دا مغزه خپل ځان نه واردوي د کوالټۍ په حساب او ډیټا سیف کوي، ډیټا ټرانسفر کوي. هغه سیګنال په سترګو خو نه ښکاري، هغه سیګنال یې راواخیسته، هغه یې تجزیه که. چې هغه یې تجزیه که نو ویلې داسې دا څه رقم جوړ سوی.
هماغه تجزیه راواخیستله دلته په کمپیوټر باندې د مغزو سیګنال داسې یو ټینجبل شی نه ده چې لمس کېږي دا سیګنال یې راواخیستلو موږ غواړو د انسان نیورون چې دوی دا څه رقم فعالیت کوي دا موږ دلته جوړ کړو په دې کار شروع کو په دې شادیانو مادیانو بیچارهګانو کې ټرای کوو درخت شی اغس شی کشف جوړ کړ اوس یو چپ جوړ کړی چې دومره وړکی ده چې په سترګو باندې به یا ښکاري یا به نه ښکاري دا د انسان سرجري نه درته کوي چې ته به سر به رانې پرې کوي سرجري نه کوي په یو واړه نقطې باندې دا د کوپړۍ اډوکې له لارې نه مغزو ته ننباسي پوهېږي دا چې کوي دا ټولې دنیا کتابخانې په یو کلیک باندې په دې دوی کار کوي چې دا د آسیب په مغزو کې کېنوه چې کله او د ما تا ډیټا خواستنم تر اوسه پورې وایي چا د مغزو 10% نه ده ډاکه کړې او موږ 12 میلیونه عکسونه په 4 ساعتو کې په یو ساعت کې سیف کوو هره ورځ 12 میلیونه هره ورځ او دا هم بیا لا نه ده سیف سوی ویډیوګانې دي په تریلیونونو د ما تا په مغزو کې دغه مځکې ته دا سوچ دا فکر وکړې امریکا دې په ذهن کې ګرځي تیارې دا ټولې کاپي سوي دي هلته دا ټولې کتابخانې به د تا په مغزو کې پرتي ښه ملا صاحب مجاهد صاحب پښتون صاحب تاجک او هزاره صاحب زه لږ غواړم چې 5 ورځې سبا کوم موږ په دې اخته یو چې استنجا به څه رقم ته کوو الله خدای پاک دغه اسرائیل علیه السلام چېرته د خپل زر راولېږي چې دې غول نه خو خلاص موږ په دې باندې اخته یو چې دا دې راته ویلي دي او روانې درنه بوی مه کوئ منظور مې دا د جناب آصف قرآن ته وګوره آډینس هم لرې ویښاره مې په خبره مې پوهېږې او خدای پاک به تا سره دا د ټولو شیانو حساب کوي دا در سره کوي دا جدي درته وایم دغه امکاناتو حسابونه در سره کېږي یو خو په دغو خلکو ته بې له کنځاو بل چی به نه کوي ځکه ته به وایې چې زه به په دې ښه سړی ښکاره سم ته په دې باندې د دنیا او د آخرت ګناهګار یې ولې په دې چې دا خلک باید ته پوه کړي چې تاسو د سپي زمنې نه د وزر خبره سته نه د زاروی خبره سته ده نه دا منل کوي دوی یو ځان ته یو دنیا جوړه کړې که دا دنیا ترې اخلې دوی بې معنا کېږي دوی وایي چې زه ولې ځان بې معنا کړم چې د تا ومنم ته وایي ته دماغ ونیسه چې ته لږ تر بدل چې تا باید مړ کړي موږ د کنځا حق هم نه لرو چې ورته وي ټو میک لانګ سټوري شارټ وروره په دې باندې خبرو ته ضرورت نشته ده چې موږ په دې وغږېږو چې طالبه مجاهده پښتونه اشرف غني بستانکی ده دې به ورباندې کوو په برینو باندې به ریسرچونه کوو په کهکشانو به ریسرچونه کوو د اټوموسفیر په 4-5 طبقو باندې به ریسرچونه کوو والله بله که نه ته نه زه د پښتون په توګه له دغو عالمانو نه چې دا کشفیات کړي ما د خدای او قرآن ووایي اخري خبر د دې ما سیاسي به تا د دې لابراتوار کې واچي یو پښتون پسې نه د ساینس ویلی نه د فیزیک ویلی نه د ښه نه بد صرف هغه لابراتوار ته ورننوځه ورته ته تاسو شی کوئ دا به درته وایي چې زه دا رقم ته شیان کوم 5 میاشتې ورسره تېرې کړه که ته د دنیا غټترین ساینسدان نه سوې سر دې معلوم ده کپړی دې معلوم ده عقل دې معلوم ده جسم دې معلوم ده غوږونه دې معلوم ده دا ټول زده کوې موږ له چا زده کړو موږ له ملا برادر نه زده کړو موږ له لیبل نه زده کړو موږ خو له استنجا زده ده ځکه دوی سره ناست یو استنجا مو زده ده د موږک معامله مې زده ده د پیشي مې زده ده چې پیشي ولویږي دا رقم به کېږي ښه که به مې هغه د خدای لپاره آخري خبر دا دغه یو ځای کې ویاله را روانه ده 14 کسان لګیا دي ورکې څادرونه په ځان اچولي چړم بنچړک اوبه ځان ته اچوي هغه لاندې ځای باندې دوه وینځي دې خوا ته مې ولیدل 200 دانې خولو ته اوبه اچوي مسواکونه نیولي جم بنچقه دا اوبه له دې نه داسې را روانې دي نو ما ورته ویلې مل دا خو دغه خلک هلته بله معامله کې کوي که نه څه به ووایم ښاغلی دلاور فیضان خبرې مو ټولې سمې دي خو دغه د دې خپله کوچنۍ لهجه کې وایي نو شاید دغه د ښار خلک دا زموږ په څېر خلک چې دي دوی صحیح درک نه کړي خو هغه صحیح پښتانه چې دي دا په دغو خبرو باندې بیخي ښه پوهېږي چې وهم کوم ځای او درد وځي کوم ځای ده او بیخي زه در سره موافق یم د استنجا نه رانیولې تر د دوی تر دغه نورو مسلو پورې ټولو کې زه در سره اوکې یم باسط صاحب تاسو ته هم زه ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ و جوړ یې زه به یو نازکه مهرباني باسط صاحب مهرباني سلام ځواک صاحب ډېره مننه تاسو خبره کوله که پوره کې بیا به زه خبره وکړم که نه جبار خیر صاحب تاسو ته ټول ته ښه راغلاست وایم او زه نوبت ورکوم اخندزاده صاحب ته چې هغه ناانصافي ونسي مایک مو خلاص کړي مهرباني وکړئ بیا هم سلامونه مننه ځواک صاحب او نوي مېلمنو ته هم سلامونه
ما ستاسو موضوع اول کې واورېدله، دا لایف مې هم تعقیب کړی و. اوس فیضان صاحب راغی، دې بعضې خبرې وکړې، نو دې خبرو کې توهین هم و، دې خبرې کې بې احترامي وه. خو که اوس د دې په باره کې موږ څه وایو یا جواب ورکړو، اوس به موږ ته کنځای وکړي. او نن سبا په ټیک ټاک کې چې زه دا تعقیبوم، زیاتره وخت کې دا توهین کوي. نو زه ستاسو لایف ته راغلی یم، الله دې وکړي چې زه کومې خبرې کوم، زما خبرو کې فیضان صاحب کوم مداخله ونه کړي او نه توهین وکړي او نه د ستاسو لایف خراب کړي. اول خو چې دې د ملا خبره وکړه، خو دا چې پیدا شوی دی، اول خو همدې ملا والا په وخت کې اذان کړی دی. دا چې ستر شوی دی، دا کم انسانیت چې زده کړی دی یا کم انسانیت چې لري چې دا کم ادا کوي، نو دا مو ته ملا یې زده کړی دی. بل د دې اسلام برکت دی چې نو زه کنځاګانې کوم، ملا دا کنځا راښودلي. فیضان صاحب مخکې ډېر دروند انسان وي، هیله لرم همدغسې دروند پاتې شي. که خبرو کې مداخلت کوي، زه به خپل وخت تاسو ته درکړم، تاسو خبرې وکړئ. نه زه بس بخښنه زم غواړم، ځکه د دا خبره ډېره جالبه وه. مهرباني وکړئ اخندزاده صاحب، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. ځواک صاحب، ستاسو موضوع دا وه شفیق مرید باره کې او هنرمند باره کې. دا کار خو موږ غندو، خو زه هم دا سر وخت دی، لږ وخت به ورکړو اوسني نظام ته، حکومت ته. حکومت په خپل په کارونو ښه پوهېږي. موږ خو هغه مخکې مودې کې دا ټول د ټیک ټاک کې دغه د کوم خیریه بنسټونه دي، دې باره کې خلکو ډېر اعتراضونه لرل. حکومت غلی و، چې حکومت کله خپل هغه معلومات یې وکړه، تحقیقات یې وکړل، هغه دی هغه وضاحت یې ورکړ، د هغې نفر نوم مانیر شو، هغې نه یې غوښتنه وکړه چې تاسو ته چې کوم معلومات راځي یا کوم پیسه که هر څه راځي، دا به ته حکومت سره شریکوې. اوس د دې دا موضوع هم دغسې ده، لږ وخت تاسو ورکئ د حکومت ته، دې اوسني نظام ته یې ورکئ، لږ وخت بعد به د دې نتیجه به راوځي چې ولې یې کړی دی، دلیل یې څه و. د وخت نه مخکې سړی که انتقاد کوي، دا به زه وایم چې دا به ښه نه وي، او دا به بې وروسته سړی خپل په خبرو او په کار باندې پښیمانه وي. او خبر راغله هېڅوک د تعلیم سره په افغانستان کې زه ډېر کم خلک به چې هغه د تعلیم سره اختلاف ولري، چې زموږ مبین دین او سپیشلی دین د تعلیم ته اجازه یې ورکړې ده او فرض یې ګڼلی دي. نو زه وایم دا به هېڅوک به افغانستان کې نه چې د دې مخالفت وکړي. دومه خبره دلته د امر ثاني خبره راغلې ده. او درېیمه خبره دا د 34 ولایتونو کې مخکې راته یو ورور مو ته اشاره وکړه، مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه بېرته د هلکانو د جنکیانو ته هم بېرته دي، مګر شپږم صنفه پورې. لږ به ساړه خورو. دا فقط افغانستان یوازینی هېواد نه دی په دې تاریخ کې چې دغسې ښوونځي بند وو، نور نظامونه هم راغلي، اخندزاده صاحب یوه پوښتنه، تاسو ویل که نه لږ ساړه وخورو، نو ستا په نظر باندې نور څومره ساړه وخورو؟ 1 کال، 2 کاله، 3 کاله، 4 کاله، سړی 15 کاله، هر یو کال 360 ورځې دي، دې سره ضرب که چې دا څونه نور ورځې دلته د دې ولس ژوند ورته تباه کوي، ته د کوم سړو خوړلو خبره کوې ورور؟ ځواک صاحب، زه وایم دا جمهوریت چې کله امریکایان چې راغلل او هغه اول کې د حزبونو دغه ځان ته به چې مجاهدین ویل، هغه خلکو نه دا کابل څونه د افغانستان څونه ګډوډ شو، څومره خراب شو، برباد شو. هغې نه بعد دا 20 کاله دا جمهوریت په خپو ودرېده، څومره وخت یې واخیسته، 20 کاله یې واخیسته او که نه. دا اوسنی نظام نه باید موږ هر څه که تاسو هر څه غواړئ، ستاسو حق دی، ستاسو هغه انتقاد هم حق دی، مګم که هر څه چې یو ځل نه غواړئ، دا خو په هر څه خو په سیستم باندې کېږي، پروسس وخت سره کېږي. ځواک صاحب، یو اولاد پر خپل مور و پلار باندې د څو شیانو حق او په دې حقونو کې نوم ده، ژوند ده، ډوډۍ ده، رزق ده، له دې نه خواته خو نور د مور و پلار سړی نور شی نه غواړي. بدبختي موږ په دې کې ده چې په د طالبه نور موږ د چی غوښتنه ولرو؟ ته موږ ته وایه مکتب چې نه زه په سړکونو، زه په تاسیساتو، زه په بلډینګونو، زه په دې شیانو باندې څه وکړم؟ ځواک صاحب، اول خو دا وبښئ خبره مې له ونیوله، اول خو دا کومې پروژې روانې دي، دا کوم دا تاسو سړکونو خبره وکړه، دا کوم هر څه چې دا پرمختګ افغانستان کې روان دی، دا خو افغانان انجینران یې ترسره کوي. آیا تاسو کوم د بل هېواد انجینران تاسو یې نه؟ تاسو ته همدا خبره کوم. ګورئ، زه که چیرې دا اوس د افغانستان نه ماته ته د امریکا د ټکساس ایالات جوړ کړي که نه،
خو هلته ستا راتلونکی نسل او شته نسل د بې تعلیمه پاتې کېږي، درس نه وایي، زده کړې نه کوي، بېسواده پاتې کېږي. زه بیا په هغه باندې څه وکړم؟ په دې بلډینګونو، زه په دې سړکونو، زه په دې پرمختګونو باندې زه څه وکړم؟ مهرباني. ځواک صاحب اوس خو موږ تېرو پسې نه ځو، دلته ځینې ورونه دي کېدای شي بیا په ما باندې نیوکه هم وکړي، مګر په همدې تېر نظام په جمهوریت کې که زما بچي وو، که ستا بچي وو، دغسې نور د افغانانو بچي وو، دوی به ښوونځي ته به هم نشو تللی. اول خو زه به د خبره د امنیت راځي، هغه به امنیت بیا مختلف ډول مو یو امنیت خو د دې و چې اختطاف نشي. ګورې اخندزاده صاحب محترم، ګورې موږ او تاسو دلته مقایسوي بحث نه کوو، یوه خبره. دویمه خبره چې دا کومه خبره کې ماشومان ښوونځي ته نه تلل، پوهنتونونو ته نه تلل، دا یې نه کول، هغه یې نه کول، دا بحث ما تا دپاره بیخي ختمه ده. ولې؟ طالب راغی، جمهوریت ړنګ که، سیسټم یې ټول سقوط که، قصه ختمه شوه. اوس چې هغه کې ښه وه که بد وه، که د خپل بدو ته د دې دپاره توجیه ورکړئ چې د ده نه مخکې چې کومه بدبختي وه هغه تر دې ډېر بد وه، دا غلط دی. ته تر یو ځانګړي نوم لاندې دلته حکومت کې هغه ته وایي اسلامي، او بیا دې خلافتون دعوه هم لري، د عمري عدالت دعوه هم لري، دا غلط دی. نه ځواک صاحب وبخښه، زما خبره تکمیل نه شوه. زما مقصد دې خبره کې دا و چې په تېر نظام کې ډېر هغه واقعات شو، هغه ظلم شوی دی چې په 20 کاله موږ افغانان ورته په دې صبر باندې وو چې خدایه په افغانانو باندې خدای دې یو رحم وکړي، خپل د یو فضل دې پرې وکړي. اوس خبر د اوسني نظام راغله، تاسو څنګه یادونه وکړه، تاسو ته اشاره وکړه 4 یا 15 کاله. خیر دی، زه هم چې راځئ شکر الحمدلله تا به اورېدلي په دې سوشل میډیا کې به دې اورېدل، دلته نور ورونه هم دي، اورېدونکي هم دي. زیاتره په دې 1400 خلکو کې خو به خامخا زیاتره خلک افغانستان ته ځي او راځي. تاسو لاړ شئ افغانستان ته، تاسو یې پوښتنه وکئ، تاسو وګورئ، تحقیقات وکئ، فامیلونه هم پوښتنه وکئ کوم وضعیت چې افغانستان کې دی، هیواد کې دی، او سره کم چې سوشل میډیا کې خبرونه کې یا نور هیوادونه په تلویزیون کې وایي هغسې نه ده. ځواک صاحب مکتبونه دغسې نه دي، دا سره کم دا خراب یا بدرنګ انځور د افغانستان یا د افغانانو نړۍ ته وړاندې کېږي. ګورې زه درته یوه خبره وکړم، لمر په دوو ګوتو هېڅکله نه پټېږي. که چیرې په افغانستان کې د تاسو له نظره امنیت وجود لري، نو طبیعي خبره ده چې سیلانیان د نړۍ راځي، ستا د وطن دیدار کوي، ویډیوګانې جوړوي. دا هغه حالات دي اوس، دا هغه پیړۍ ده چې هر څه بدون د دې چې ته وغواړې ونه غواړې هغه میډیا ته راځي. ټکنالوژي دې حد ته رسېدلې. نو موږ ګورو چې د نړۍ سیلانیان راځي افغانستان ته، د افغانستان له مختلفو سیمو دیدار کوي، ګوري. په دې مسایلو کې زما ستا بحث نه دی بیخي. کله چې موږ او تاسو، زه برته یو لنډ مثال درکړم ښاغلی اخندزاده، موږ په ریاضي کې کله مخکې له دې چې هغه ته ننوځو معادلاتو ته، الګوریدم ته، لیمټ او مشتق ته، دې ته ننوځو، د هغې نه مخکې موږ او تاسو ته پکار دا دی چې موږ په حساب باندې پوه سو، 1 2 3 باندې پوه سو، په جمع او تفریق باندې پوه سو. هغه اساسات مو د حساب زده چې تر څو پورې موږ عالي ریاضیات او ریاضاتو باندې سر خلاصي. اوس دلته که چیرې ته دا خبره ماته کې چې په افغانستان کې امنیت شته، ژوند سته، زندگی سته، هر څه سته، نو بیا خو دې پسې وروسته دقیقا ماته پوښتنه دا راولاړېږي چې دومره اساسي او بنیادي شی چې هغه ښوونځی او پوهنتون دی، تعلیم دی، د دې نشتون دپاره څه دلیل لري؟ امر ثاني، او امر ثاني خو هم امر ثاني ته یې ویلي 1 میاشت، 2 میاشتې، 1 کال، 2 کاله، 3 کاله، فکر نه کوې چې بیخي اوږد سو دا امر ثاني؟ حذیف ځواک صاحب تاسو وګورئ چې په دې تمه، په دې امید باندې ټول افغانانو چې په جمهوریت کې په دې 20 کالو کې به تغییرات راشي، دا به ښه شي، دا به بهتر شي. په دې 20 کالو کې آیا حالات ښه شو؟ نه ښه نه شو. ښه شو. نه اخندزاده صاحب ګورئ، یو د تیر جمهوریت په اړه باندې ما نه غوښتل چې هر وخت زه خبرې وکړم، ځکه چې هر شی خپل پروز او کانز لري، خپلې ستونزې او مشکلات او ښېګڼې او غلطیانې لري.
زه به تا ته دا ووایم چې کله چې د جمهوریت لومړۍ ورځې وي، افغانستان نه و دا چې تا ته کوم پاتې، لوټې ټوټې خاورې افغانستان پاتې و. په افغانستان کې هیڅ وجود نه درلوده. په افغانستان کې د حسیب ځواک په څیر 10 ځوانان وجود نه درلودل. ستا ځوانان چیرته په پردیو هیوادونو کې د مهاجرت شپې ورځې تیرولې، دیاړې کوله، او په افغانستان کې چې د کوم ځوانان ول د هغو حالت تا لیدلی وی د 20 کالو د جمهوریت د همدغه بدبخته، د همدې خرابه، د همدې فاسده جمهوریت نتیجه درته زه اوس دلته مخ ته ږدم. سیف الاسلام، جلال جبارخیل، جمیل باسط، حسیب ځواک او دلته زما نور ملګري دي چې دا زه شخصا زه پیژنم چې دا ټول د جمهوریت لاسته راوړنې دي. په دا ډول به نه غږېږو جمهوریت شی کړي. جمهوریت چې تا ته څه کړي دي، وچ کلک تا ته سیسټم په لاس درکړی، تا ته وایي اوس یې کمپیوټر شا کښېنه، دا مخ ته یوسه. اوس په هغه سیسټم کې ته په خپله نه پوهېږي زه څه وکړم. تا نه ما پوښتنه دا کړې ده چې د تیر جمهوریت د اوسني سیسټم په مقایسوي بحث به نه کوو سره چې ښه وکړه بد و هغه پرېږده. بحث اوس دا ده چې دغه د دې روزنتون تړل، ځواک صاحب زما خبره تحویله نه شوه. پوهنتون تړل تر شا دلیل څه ده، او دلیل یې نه لرئ، او تاسو همدا یوه خبره کوئ چې باید انتظار وکړو ساړه وخورو. ساړه خوړل خو هم یو حد و اندازه لري، څومره ساړه وخورو، د ګېډې په درد مو اخته کړو. ځواک صاحب زما خبره مخکې تکمیل نه شوه. زما د خبرې مقصد دا و چې 20 کاله افغانانو د جمهوریت د بهتري په تمه باندې تیر کړل. یو څومره لږ وخت یا څو کاله نور نشي تیرولی. آیا که تاسو ګورئ په دې جمهوریت کې ګوره زه اوس تیر نظام ته نه ځم، زه تاسو ته یو مثال در کوم. په تیر نظام کې موږ ټول ویله چې الله دې امنیت راولي، خدای دې وکړي چې هغه افغانان موږ پکې لږ هم پکې ولرو، خو امنیت دې پکې. او د یو دلته فیضان صاحب هم دی، تاسو ښه پوهېږئ ځواک صاحب چې په یو وطن کې امنیت دی هر څه به امکان لري. زه دا نه یم، تاسو مخکې وویله دا ملک به هم د خیر سره پرمختګ به وکړي. پرمختګ شکر دی روان دی، شکر دی. هغه کوم هغه ځان ته هغه د افغانانو هغه رهبران به یې ویله، د افغانانو هغه ویله چې موږ د افغانانو سره ډېر زموږ غم شریکي ده. هماغه خلک د افغانانو په سر باندې معاملې وکړې، پاکستان ته وتښتېدل، نورو هېوادونو ته وتښتېدل. همدغه ساده خلک دي، همدغه ساده پټان دي چې د ولایتونو نه راغلي دي، د ولسوالۍ نه راغلي دي، د ولس په ژبې باندې پوهېږي، د ولس په درد باندې پوهېږي، راغلي دي دلته. اوس راغلي دي او تاسو خبره وکړه چې دا نظام تیار دی او تل پاتې شو. ځواک صاحب زه به تا ته یم چې څومره قربانیانې ورکول شوي دي یا ورکړي دي. مننه خونزاده صاحب محترم، ډېره زیاته مننه. زه ته نه دي ویلي چې تا ته جمهوریت نظام پرېښی، تا ته ما درته د سیسټم خبره وکړله او تا قصه بیخي بله خواته یوړله. په هر ځای په هر صورت تاسو نه یوه نه ډېر مننه. نوبت بیا در کوم، دلته نور ملګري دوستان راغلي، دوی ته به نوبت ورکړم چې دوی خپلې خبرې ولري. باسط صاحب ستاسو نوبت دی، مهرباني وکړئ. سلام ټولو ملګرو ته. اول خو مننه چې په روزانه مسایلو مو بیرته وخت ورکه، او دا یو ښه پروسه وه، پخوا نه شروع او امتداد غواړو ټول ځوانان چې په دې کې کوآپریشن وکړي. دا ډېره خبره ده. خو مخکې 2 مسایل دی. یو خو دا اخندزاده صاحب خبره ده چې متاسفانه دا یا خو به په سوشل میډیا کې نه وي یا بیخي الف نه ده شروع وکړله، چې دا مسایل ډېر زیات بحث شوي دي. له خیره سره ترقي روانه ده، له خیره سره مکتب دی، او له خیر سره دا خو هوا په توره وهل دي او هغه بې معنا خبره ده. دویمه مسله د ریان ده، او دریمه زما لږ مخکې په دې بحث په طرز باندې یو اعتراض و چې زه یې باید وکړم، او د یو مسلمان په توګه په ما زما د دین دا حق ده چې زه هغه یادواري وکړم. نو زه د ریان مسله به لږ وروسته ویسم، اول به دا خبره وکړم. ځواک صاحب تاسې هم ورسره موافقت وښوده، دلته بحث وشو. زه یو څو شیونه مسکنسپټس یا فالس انفارمیشن دا غواړم ملګرو دلته کلیر کړم، چې دلته څه ملګرو یادواري وکړله چې اتموسفیر جوړ شوی د خارجیانو لخوا په ټکنالوژي کې. اتموسفیر نه ده جوړ شوی، هغه طبیعي موجود دی. یا موږ د مصنوعي سپوږمکیو یا د فضایي سټیشنونو سپیډ چې دی 25,000 کیلومتره مربع ته رسولی. مربع د مساحت لپاره ځواک څخه موږ تاسې په هم صنف کې دا خبره کړې، سپیډ خپل کیلومتر پر ټایم، سیکنډ یا هاور یا واټ ایور لرو. د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي ښه معرفي کو او بیا ملا یا خپل دین دغه کو. ځواک صاحب تاسې نه هم دا هیله ده
چې تاسې خپلو اشعارو سره په خپلو بحثونو کې چې موږ داسې محتاط اوسو نو ملت به موږ ځان پسې ښه روان کړلی شو. که چیرې ونه اوسو مثال چپ کنسپټ چې سټارلینګ وبخښئ د نیورالینګ په نامه ایلن ماسک یو کنسپټ ډیولپ کړی، هغه د ټیکنالوژي په نامه راوړي، ډېر ګرافیکل ویډیوګانې وي، هغه وګوري، بیا هغه از عالم ځان معرفي کړي او هغه فقهاو ته چې هغه له موږ نه نبي علیه السلام ته ډېر نږدې دور کې ول، هغه زمونږ امامان دي، هغو ته موږ باید د خپلو شاعرو سره مخالفت کې وانه شي. دا زما غوښتنه ده. او که چېرته کوم ټیکنالوژیکي بحث وشي، یو عالم سړی راشي په ټیکنالوژي حاکم وي، نو بالکل موږ ویلکم کوو دغسې بحث ته. د ځمکې اوربټس دي او په هغې اوربټسونو کې موږ په GEO په هغه اوربټ کې موږ مصنوعي سپوږمکۍ ږدو. هغه ډېر اوږد بحث دی، هغه ټیکنالوژیکي بحث دی، خو که ته یو 2-3 اصطلاحات راواخلې او ځان ماډرن سړی کې او علما ټارګېټ کې، زه دې خلاف یم. ګوره بس صرف بخښنه غواړم، هغه نور مسایلو کې زه در سره ټولو کې یم چې کوم تا وویل، خو په څنګ کې د علماو خبره دلته اوس ته یو ډول د ښاغلي فیضان، زه پوهېږم تاسو اشاره دې ته وه، تاسې ورسره تاییدي هم وکړله ځواک صاحب. تاییدي نه وګوره، زه نسم کولی چې په فیزیک او په ټولو مسایلو کې زه دلته بحث وکړم. زه په دې خبره باندې پوهېږم چې کیلومتر مربع څه ته وایي او کیلومتر پر اور څه ته وایي. په دې مسایلو زما سر خلاصه، زه د 12م ټولګي نه فارغ یم. بحث دلته یوه نقطه چې ته اوس پکې بیرته افراد کې، هغه همدا ده چې د دغې ارګومنټ د غلطولو لپاره غلط یې ثابت کړي، ته دلته اوس علما مخ ته وړې. دغه ځواک صاحب، د بوقي مسله چې ده، دا یو فقهي مسله ده چې هغه وخت کې د وخت شرایط داسې ول او دا یو فقهي مسله ده که نه. او موږ په خپلو بحثونو کې هغه وکړو. زه د مسلمان په توګه، موږ اول مسلمانان یو، بیا مو افغانستان دی، ځکه زه چې موږ تاسې چې خپل شاعرو سره وفاداره پاتې نه شو، افغانستان سره موږ نه شو پاتې کېدلی شي. زه به هم افراد کوم، د هغې زه بخښنه غواړم، خو زما دغه ارګومنټ په دې نقطه کې داسې و. او بل یوه پوښتنه ما سره د ځواک صاحب، ملا یا فقهي مسایل ډېر جزي دي، استنجا پورې اړه لري. هغه وخت کې د نظافت اوایل ول، د انساني ژوند اوایل ول، ډېرې مسلې وي. اوکې، ملا هر څه وران کړ، دیني خلکو هر څه وران کړ، لوټه کې ونښتل او په بوقه کې ونښتل. ما ورته د ماډرن زمانې د انسانانو په توګه خپلې خاورې ته څه وکړل؟ یو علم هم کم از کم صحیح حاصل که، یو ریسرچ مو وکړ، نه دغومره موږ ملامت یو. نو دا زما هغه ایماني وجداني خبره اول خو مې هغه کوله. اصله خبره به راځو اخندزاده صاحب او تا موضوع په دې باندې. د ریان یو ویډیو ما ډېره پخوا شریکه کړې وه. شفیق مرید د یتیمانو سره لکه د خپلو اولادونو مینه کوي، او دا د یتیمانو مدرسې اوس نه دي. زه خپله ما پلار شته دی الحمدلله، خو یو وخت کې ما د یتیمانو مدرسه کې درس په ده ویل چې هلته کوالټي ډېره ښه وه، عربانو به هلته دغه کومک کو. شهید مولوي حبیب الرحمن، دا د لغمان یو مجاهد و، اولینی چې شهید شوی د هغې په نامه باندې و. د دې بندول موږ پرون په دې خبره وکړه چې د حکومتولۍ دا کومه نوعه چې فعلا روانه ده، چې یو فرمان راځي په یو ورځ، سبا چې سترګې لکې سهار، زه هر سهار په تمه یم چې نن به یا انټرنیټ بندېږي، یا به کرکټ بورډ بندېږي، یا به کومه بله مسله کېږي، یا به هسپتالونو نه ښځینه کارکوونکي بندېږي. خو دغسې دې ته خو زموږ بیخي پام نه و چې یتیمان دې څوک بند کړي یا دې خپل لاس لاندې راوړی شي. په دې به جبار خیل صاحب خبره وکړي چې په نظام کې مزرما ټوله زما، چې یتیم دې هم زما د لاس لاندې وي، نظامي دې هم زما لاس لاندې وي، خیریه کار دې هم زما لاس لاندې وي. دا نو هغه زورګویي ده او دا دیکتاتوري ده. دا ډېره دردونکې ده. تاسې یقین وکړئ هغه یتیمان چې شفیق مرید لوی کول، هغو لویول او دغه کولې روزلې، د هغو هغه سایکالوجیکل حالت ډېر ښه و نسبت هغو نه چې په دې افغانستان کې نور خلک حکومت یې روزي یا بل څوک روغ ول په روحي لحاظ. دې شفیق مرید سره دومره په جرأت یې خبرې کولې، برنامه یې وګورئ، دا ډېره دردونکې ده. موږ دلته هغه ملګرو ته چې اخندزاده صاحب غوندې دی، نور به هم لاندې ناست دي، هغو ته هم دا ویو د حکومتولۍ دغه نامعلومه نوعه چې ده،
چې هغې کې نه ډیجیټل حکومتولي ده نه د خلکو حقوق دي. بس یو کس سار راجیګ شو په زړه کې وګرځېدل چې دا فرمان صادر کړه چې ټول دغه شخصي یتیمانو پالونو مرکزونه دې بند شي، بس ټول یې بند کړل. سبا بل څوک جګ شي چې وا خدای ته بېګاله نه شي کولی خپل کور ته خپل بچو خواته لاړ شي، بیا به څه کوئ په هغه ورځ؟ بیا به په هغه ورځ دماغ کار شروع کړي. دا ډېره دردونکې ده. او په دې باندې که نن ځواک صاحب دی، زه یم که جبار خیل دی که احمد دی که محمود دی او که دلته د اخندزاده صاحب ویل چې زه طالب پلو یم، ټول ګډ غږ پورته کوي. دې ته پرتوګ مه ګڼئ چې دی کې خو به د نظام څه اراده او څه حکمت به یو فلا به یو فلا به. دغه کار مکتبونو دوره کې وکړه تر اوسه بند دي، پوهنتونونو کې هم وکړه دغه تر اوسه بند دي. نن هم د یتیمانو ګریوان ته لاس واچو او د 2000 به ډېر زر تاسې وګورئ د دو به د عذاب به خدای در باندې راولي. یعنې داسې وړ کسان یې ول هلته او هغوی سړي روزل یو. نو ډېره مننه، خدای دې وکړي چې ما په بل باس هم دغه نه دغه شي، هغه فقط ما احساس کړه چې زه باید ووایم. دقیق ګوري مننه باسط صاحب، زه مخکې لږ فیضان صاحب خبرې وکړي که زه غواړم یوه خبره وکړم. موږ او تاسو باید یو شی وکړو چې د ده په خاطر چې زه خپله هغه خبره یا خپل پوینټ دلته ولس ته صحیح ثابته کړم، زه باید دلته د خلکو ذهن ته یوه بله غلطه نقطه ور وانچوم. په دې خبرو کې زه در سره هېڅ ستونزه نه لرم. دا کومې نقطې چې تا مخته راوړلې، که هغه ته په اټومسفیر وغږېدلې، که ته په کیلومتر مربع او په کیلومتر پر اور باندې وغږېدلې چې وي مساوي کېږي ډیزربیټي او په دغه مسایلو باندې وغږېدې، دا دې بیخي سم، په دې کې هېڅ ستونزه زه نه لرم. خو که چیرې ته بیا دا وایې چې دلته ښاغلي فیضان دلته ولې علما یاد کړل، سړیه زما او ستا په وطن کې علما کومه دي؟ که وایې خو نو نن به زما او ستا د وطن دغه حال نه و. نن به یو عالم ما ته به په افغانستان کې 15 عالمان راښودلي وی چې د افغانستان د خلکو د حقوقو دپاره دوی مرمۍ په سر وخوړه، دوی ځانونه مړه کړل، دوی ځانونه وسوځول، دوی پاسېدل سړکونو ته ووتل او د شته طالبان له خوا نه وویشتل شول. داسې نه شول. دا بحث بیخي یعنې عالم پورې، یعنې زما په نظر باندې بیخي عالم پورې زه موافق یم. موږ په افغانستان کې علماو موږ سره ډېر بد کړي دي او هغه نامګرفته علما دي چې احمد دی محمود دی. دا بعضې مسلې چې دي دا فقهي مسایل دي او زموږ له علماو نه ډېر پورته دورې پورې لري، تابعینو ته نږدې دورې پورې لري. نو زموږ بحثونه که محتاطه وي دا به ښې، ځکه موږ د دې افغانستان یو، د افغانستان د هوګیر یو او د افغانستان د هوګیر چې دی پوره حنفي مسلمان اول دغه شرط دی، بیا ورپسې د افغانستان د هوی. بس په هر صورت چې هدف مې دا و چې د خپلو پوینټونو د صحیح ثابتولو لپاره باید ځینې نقطې باید ټچ نسي، چې هغه کې مثلا زموږ او ستاسو هغه ټول کم دریځ چې دغه تر سوال لاندې. زه او ته دلته اوس فلحال باسط جانه، زه ته جلال جبار خیل، زه او ته په یوه نقطه کې ولاړ یو او د هغې نقطې نه چې ما تا دغه جګړه روانه کړې ده د هغې بیرته د تضعیف دپاره دغه خبره کېدله. پام دې و چې اوس دلته خبره د عالمانو کېدله او قصه تر عالمانو رسېدله او بیا زه او ته دلته هم د دو خلکو په هغه ډلې کې راتلو، کوم چې زه نه غواړم. په هر صورت فیضان صاحب زه به یو 2 دقیقې خبرې وکړم، زیاتې به نه کوم چې خپلې خبرې مې خلاصې کړي. اوله خبره خو دا ده چې ما دا ویلي چې 25,000 کیلومتره په ساعت په مربع باندې سطحه معلومیږي، په مکعب باندې لیکوډ معلومیږي. زه د ریاضي استاد یم او که چېرته مې زه به تېروتي نو په دې باندې ټوله دنیا پیږي چې سپیډ په کیلومتر په متر معلومیږي. مربع چیشته وایي، مکعب چیشته وایي او لس په توان دي، زرو چیشته وایي، سکویر چیشته وایي، جذر چیشته وایي، لوګاریتم چیشته وایي، لیمیټ چیشته وایي، مشتق چیشته وایي. دا د ما مسلک ده. یو دویم ما نه دي ویلي چې اټومسفیر یې جوړ کړی. د اټومسفیر ټولې طبقې ما ته معلومې دي چې کومه طبقه ده، د هرې طبقې درجه د سانتیګریډ یې ما ته معلومه ده او دا هم په پیږم مثلا یوه طبقه ده چې 1.5 نه تر 2,000 سانتیګراد د دې درجه د حرارت ده. په دې هم پیږم چې اوتري کومه طبقه ده، ولې دې ته اوتري وایي، ولې دې کې دا په دې مځکه باندې اوټو ده او په هغې طبقې کې اوتري ولې جوړه ده. هغه هم د دې حرارت سره رابطه لري چې هلته حرارت ډېر ده نو اوتري ورته جوړه کړې. دغه ما دا نه دي چې دوی اټومسفیر جوړ کړی او بل 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 او دا د چټ جي پي ټي او د ګوګل خبرې نه دي. زه عالم یم، زه ملا نه یم،
زه په دین کې معلم یم، په ساینس کې معلم یم، او هغه کسان چې د ما رتبه یې ځان ته منسوب کړې، د ما رتبه زه چاته نه ورکوم. هم په دین کې عالم یم، هم په ساینس کې عالم یم، په هر شي کې ما وایم یم. بل څوک د ځان ته دا خبره نه کوي. اوهو دوه دریم د دین ټیکهدار چې څوک وي هغه او مه دا چاته وایي چې هدفي عندي او پلان کې دي او ډنګري دي. په افغانستان کې له مانه نه څوک کوي سته، که ملا هم د زه کوي یم، که خلکو ته جزاوي ورکوي هغه هم زه یم، که دغه خم کوي که بد کوي افغانستان پښتون هم زه یم، د افغانستان مالک هم زه یم، د 100% چې ورته ته وایه دا هم زه یم، هر شی زه یم. هېڅوک ما ته حد اقل نه شي ویلی چې زه څه وکړم څه ونه کړم. چېرته یتیم یسیر پیدا کوي، بې مور او بې پلاره پیدا کوي، بې قوم او بې قبیله پیدا کوي، منډه کې د خپله ملایي مې ورباندې تطبیق کوي، په ما مه تطبیق کوئ. دا د درېیمه خبره. څلورم ته به آسیب ته نه وایې چې تا مو سره سر خوځاو، ته یې څوک دوره دې په لاس کې نیولې. د آسیب ټر نیکه به هم را سره مني، ولې به یې نه مني؟ هغه هم د ماغونې بخیار د عالم ده. وای بیګ مایند think alike. غټ ماغزه چې دي تکړه ماغزه کوي ماغزه یو رقم فکر لري. زه 100% په پیغام دې دغه سړي په دې زړه باندې پیغام چې ما سره د نظر یو شی دی، تا اخندزاده سره یو شی نه ده. اوس یې دا مړ کوي که ما مړ کوي. دام قومي سړی د پښتون د نر، زم قومي سړی یم پښتون یم نر په ری باندې. موږ ته به دا خبرې دلته نه کوي. دا د 15 ځکه دا منځ کې مې نورې چې دي هغه مې لا نه دي کړي. ګورئ جناب حسیب ما ته مخ راواړوه، خانده مه. قرآن مې دي وي چې دا خلک زه درته ولا په دې باندې موږ زه خفه کېږم. هو د هلار یو چې ته خفه کېږې. موږ د اشرف غني غم نه ده کړی، موږ د هیبت الله خان غم نه ده کړی، موږ د ټرمپ لږ به ګزاره ورسره وکړو دا د سپیزو لږ اندغه د شی ده د هغه غم کوو، خو د زړه کې نه کوو. څه ولا زه په دې خفه کېږم. تو سارې پیاز، تو بیخې پیاز، تو چې کاره چې ته خفه سې. د ما دا خبرې خلک ریکارډ کوي، 2.5 ریکارډونه مې جوړ دي، ټولو ته رسېدلي. د خدای پاک د دین لپاره، د پښتو لپاره، د افغانستان لپاره. تورې مو تېرې که په مخه راغلی خوله در باندې لګوم او که لرې وی دغه رقم خبرې درته کوم. ما به وخت په مسواک نه ضایع کوې، د ما وخت به په استنجا نه ضایع کوې. هم درس ووایم، مقابلې وکړم، خدای وپېژنم، رسول وپېژنم، ترجمې باندې پوه سم، په قرآن مجید پوه سم، او ډېرې ټرتې پرتې به ما سره نه کوئ. او بې ادب هم نه یم او نه بې ادبي کوم. خدای پاک دې بې ادبي نه ما ډېر لرې وساتي. مننه، ډېره زیاته مننه. زه ځواک صاحب یو خبر کوله غواړم. مسواک چې دی نبي علیه السلام چې کله مبارک وفات کېدلو نو آخري دغه مسواک و چې دا ورته حضرت عایشې ګمان کوم زما په یاد نه دی هغه ورته وهلو او خپل امت ته یې دا دعا کوو. که موږ خپل شاعرو پسې دغه وضعیت شروع کړو ځواک صاحب، زمونږ تاسې د جمهوري دعوا چې دا رښتیا بیا خلک په حقه دي چې موږ د غلط طرف ته ودرئ. او زه نه پوهېږم دلته دعوه په تا دا وشوه چې تم په دې فکر کې، زه مطمئن یم زه خو تا له ډېره وخته پېژنم چې ته په دې فکر نه یې. موږ د دین شاعرو ته پوره احترام لرو او د دین خبره چې کله راشي ریان هم وروسته دی، نظام هم وروسته دی، دا ټوله خبره. او زه به دا بار کوم، زه یو ورځ نه که زه په ټکنالوژي پوهېږم، که په الف پوهېږم، که په ب پوهېږم، خو اول ما لپاره و دیني. په مسواک پسې پرتو ویل یا داسې الفاظ استعمالول چې زمونږ دغه سره ښه نه وي، که د فقهي مسایلو پسې دا صحیح کار نه دی. نه موږ به داسې نه وایو چې مسواک پسې خدای نه خاصه بده وي یا په نورو مسایلو کې موږ تاسو وغږیږو. یعنی دغه د مسواک موضوع نه هدف دا ده، زه څومره چې زه اخذ کوم چې د مسواک موضوع نه همدا ده چې دغه وړې مسلې په دغه اوسني عصر کې په دو باندې بحث کول او ستا وخت پرې ضایع کول لازمه نه ده. مسواک تم پیژنې، زه یم پیژنم، او د مسواک په څېر زر نور مسایل دي چې هغه زما او ستا په ژوندونې چې کومه ورځ باندې زه ته پیدا کېږو په 4 کلنۍ نه را په دې خوا تر 7 کلنۍ پورې دغه ټول زه ته زده کوو. زما د قرآن پاک د زده کړو نه رانیولی تر شروط الصلات او خلاصه او قدري او همداسې پسې دا ټول ما په مسجد کې کړي او د مانځه د شرایطو نه رانیولی تر دغه ټول مسایل چې دا په مکتب په مدرسه په مسجد کې درته زده کول کېږي.
دغه مسایل که دوباره ماته راوړل کیږي او ماته درس راکول کیږي الان کې چې د ښاغلي فیضان خبره د نړۍ د اټوموسفیر او د دې مسایلو د ټکنالوژي نه هدف دا و چې نړۍ کوم ډډ ته روان ده او ما تاسو په اوس په کوم ځای کې نښتي او بحث مو دا ده دلته کوم دا نو هدف پیدا نه چې حتما دي فیضان ژبه داسې ده ځکه دا کوچی ده او کوچیانو خو لږ داسې چې داسې نه تاسې د لوی قوم دغه مه کوئ ما کوچیان ملګري ول زه په عبدالوکیل لیسه کې هم جلال آباد کې خوا کې د کوچیانو ریاست فیضان د کوچیانو رئیس تېر سوی کوچیان دته له ډېر دا داسې ده لکه د شینوارو ته چې هغه زیارت د دومره احترام دته لري یعنې ته په دې سره وایې چې پښتو ژبه او هغه څوک چې کوچی قوم دی هغه به هر چا خلاف هر څنګه الفاظ استعمالي ځواک نه د هر الفاظ او هر خبرې دفاع زه نه کوم هدف مې دا و چې د دوی د خبرو کولو طریقه هم دا ده زه به دا کوچی ورته کوم کوچی چې په خپلو خبرو کې کنځاوي او دماغ غوندې خبرې نه کوي هم د هغې لپاره دی د وکیل همدې لپاره نه بس یو دقیقه دی دین نماینده نه خیر زه مسلمان یم زه مسلمان یم ته مسلمان یې څنګه یو بل تر بني خو زه خو د دین اساسات او شاعرو ته خو سپکه نه وایم مسواک نو هغه تا ته به دغه اساسات ښکاري یقین په خدای وکړه چې ښوونځي تړل سوي دي د دین له ادرسه که دلته یو څوک راپاسېږي په ملا باندې دین نه دی دا ځواک صاحب دا داسې وایي د خنداري دین په نامه مهرباني ستا په وطن کې یو عالم د دین راته وښیه چې په وطن کې ناست په دغه موضوع باندې غږېدلی ما ته راځي اوس د نمرود کیسې راته کوي یو دقیقه هیله کوم ما ته په منبر کې نه د نمرود کیسې راته کوي د فرعون کیسې راته کوي ځکه چې هغه خو مړه دي اوس چې په ژوندوني باندې کم ستا په وطن کې کم حالت دی یو عالم څه حق د ټول لایف په شمول موږ په وطن کې ناست یو موږ چې غږیږو هغه علما چې بیرون ناست دي هغه ورته جواب ورکړی ورته ویلي بیرون د علماو خبرې خو ماته هېڅ مهمه نه دي نو بیا ما وایي تا هم وطن ته مهمې نه دي د الله ودرېږه دغه خبره مهمه ده کله چې ستا پر سر باندې ظلم وي زه د یو عام وګړي په صفت باندې چې زه په دې نه یم خبر چې ماته څه ویل سوي په دین کې چې د ظالم په وړاندې باید زه چپ پاتې سم او یا خپل غږ پورته کړم اوس ستا په وطن کې کچېرې د عالم د دین د په دې خبره باندې خبر یي چې دا ظلم دی نو دا د ظلم په وړاندې ولې خپل ځان پرون بله ورځ سعید شینواری پېژنې چینل یې وګورې دغه مولوي صاحب شیخ الحدیث کومه چې خبرې نه دي کړې کومه چې دیني ردونه نه دي راوړي هغه هم بیرون له وطنه ناست دی ما او تا هم ناست یو هغه له دین له طرفه غږ کوي خبره کوي په دې ترکیه کې علما ناس ورته وویلې چې تاسې وایي مکتبونه روان دي تاسې به دلیل راوړي دین کې خو روا دي غونډ مسلمانان په مکاتبو ته دي غونډ د نړۍ مسلمانان رد تاسې راوړی دلیل به هم تاسې راوړي صحیح ده دا خلک په دین کې ښه استاد عبدالباقي وګوري یعنې ډېر مثالونه موږ لرو دیني علماو بیرون له وطنه خبره کړې ده که خبره په داخل د وطن او بیروني بیا ځواک صاحب ما او ته هم خبره چې کوو زه ته فرق لرو ګوره ته نه عالم دیني او نه په دې مسایلو کې د خبرو کولو کوم ځانګړی حق لري اوس دا حق چا زما استانه اخیستی د کوم ادرس اخیستل سوی زما استانه دا د اسلام له ادرس اخیستل سوی ما ته وایي صحیح نو ادرس پسې بس پکه نه وایو چا چې کړی د هغې پسې به وایو ګوره خو زه درته خبره کوم که نه د دغه حق څوک چې اخیستونکی ده په مقابل کې به هغه څوک راپاڅېږي هغه څوک چې په دغه حق باندې پوهېږي زه ته خو یوازې راځو دلته په میډیا کې وایو چې دا زما حق ده او د دغه حق د اثبات دپاره ته هېڅ نه لري زه هېڅ نه لرم بلکې یو عالم دین لري ستا په وطن کې په 40 میلیونه ولس کې دی یو عالم دین دی ولې نه راپاڅېږي سړک ته نه راوړي دې معنا دا ده چې ما او تا د دین شاعرو پسې په سپکه لهجه خبره وکړو نه ستا په وطن کې د نبي علیه السلام سنت دی د فقهاو بحث دی ستا په وطن کې کومه دی عالم دین دی کومه دی ځواک صاحب زما وطن کې عالم دین نشته دی پوښتنه درنه کوم شته ډاک دی وطن ډاک دی دا چې آفرین وطن کې چې د علما شته دغه علما د دغه شته سیستم په وړاندې ولې یوه ورځ دوی راپانسېدل سړک ته راونه وتل چې څوک پاسېدلي دي دغه غزنوي صاحب بندي کړی دی حضرت امام ابو حنیفه بندي شوی دی علما چا چې غږ کړی هغه یې بندي کړی یا یې ډارولی او استبدادي نظام دی په دې باندې جبارخیل صاحب ډېر مفصل غږېدلی د ظالم په وړاندې
چوپتیا او خاموشي څه معنا لري؟ د علماو سپورټ به څوک ما او تا غوندې ځوان نه به نه کوي. نه 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 دا عالم باید زجر وویني، نه دا باید ته چې مشکلات کله وویني، ځکه ځواک د صاحب، دین د تر عالم سوال نه لاندې چې ځي. ته ګوره باسط ته صاحب، د عالم باسط نه چې د سر صاحب، قرباني غواړې شاته به د مسلمان په توګه ودرېږي. بالکل دا به یو قرباني ورکوي که نه. ما تر اوسه د یو عالم دین قرباني د تر څو په وطن کې نه ده لیدلې. دغه غزنوي چې اوس بندي دی هغه د څه شي قرباني ده؟ ګوره د همدغې غزنوي تر شا به وګوره یوه بله کیسه به وي، خو د تا په وطن کې په 40 میلیونه ولس کې چې کوم علما دي په هر مسجد او په هر منبر باندې نازي، دغه یو دې ولې غږ نه ده پورته کړی؟ د فیضان خبره همدغو ته راجع کېږي، دغو خلکو ته راجع کېږي. هغې خو داسې نه دی ویلي چې مولوي دین محمد ته م ووایه زه م وایم زه یې منمه. هغه ویلي مسواک، هغه ویلي دي د بوقو مسله فقهي مسله ده، مسواک د نبي علیه السلام سنت دی. دا موضوع زه ورسره په یو منټ خلاصوم، د خلکو ته وخت ما ورکړه. ته وطن ته کار کوو، دیني حساسات یوې دقیقې کې درته خلاصوم، دا بل څوک دې وغږېږي. جلال صاحب دغه یو خبره کومه دقیقه هم نه ده. مهرباني جناب آصف، زه دغه کې تا نه ډېر خفه یم. اوس دا سړی څوک ده چې زه ورته جسټیفیکیشن ورکوو؟ دغه باندې زه نه پوهېږم. ګورې فیضان صاحب محترم، نه دغه فیضان خو نامه څوک ده چې دا زما په دین رخصانه خیر ده، شخصي به یو بل ته هغه نه کوو. خیر حسیب خان، نه زما مسلمان یم، یو څوک راځي وایي دا څوک ده چې زه جسټیفیکیشن ورکوم. ګورې دلته خو اول که چېرې دغه د ته څوک یې زه څوک یم، زه پخپله بیا هېڅ څوک هم نه یم چې زه راځم د افغانستان په دې یوې موضوع باندې زه غږېږم، زه هم بیا څوک نه یم. په 40 میلیونه ولس کې زه د هېڅ چا زوی هم نه یم. خبره دا ده چې باسط صاحب، فیضان صاحب، جبار خیل صاحب دغه ټول د دغه وطن خلک دي او په دغه موضوع باندې غواړي وغږېږي. دلته یو بل ته بس سپیناوی نه، بلکې یو بل بس یو بل ته به د هغو خپل پوینټ ثابتو چې ته غلط یې یا صحیح، یا به زه خپل خبره درته ثابتوم چې زه صحیح یم، د خپلو خبرو به زه دفاع کوم. دلته څوک یو بل ته به کلیرنس، یو بل ته به سپیناوی نه ورکوي او نه یو بل ته څوک مسؤل دي. هېڅ څوک چاته مسؤل نه دی چې باید راشي ځواب ورکړي. نو جبار خیل صاحب ته نوبت ورکوم، دا موضوع همدغلته ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. اصلا کې خدا موضوع ډیره ګډه وډه سوه، خو زه به کوشش وکم محوري به کم دغه بحث. اول خو د منږ عمومي ستونزه د منږ په ټولنه کې دا ده چې منږ بایپولر حالت ته ځو، یا ډیر زیات افراط ته ځو یا ډیر زیات تفرید ته ځو. ښه خبر نظر دا دی، ستا نظر دا دی، که زما نظر درته بد ښکاري مه یې منه، خو درته یې وایم. اوس دا زموږ دلته چې دغه د جمهوریت د نظام خبره کېږي، دغې تر ټولو هغه ښکلې برخه همدا ده چې زه له سیف الاسلام سره فکري ملګری یم، دی هم جمهوریت پاله او زه هم، اما په موضوعاتو کې سره اختلاف د نظر ساتو، یو له بله سره به اختلاف کوو او یوې نقطې ته به رسېږو. دا خبرې هېڅ وخت د موږ په منځ کې نه وي او نه دومره مهمه دي او ضرور هم نه چې په ده باندې باید سپیناوی موږ ورکړی وی. اوس راځم دغه د شخصي سیکټرز برخ، پرایویټ سیکټر او د ګورنمنټ سیکټر برخې ته. په افغانستان کې د دغسې یو اقتصاد درلودونکي هېوادونه چې دي، په دغه تیرو موضوع کې اجازه زه دغه خبره مهرباني نوې موضوع لکه چې تاسې راخلئ نه همدغه موضوع باندې دغه د جلال جبار خیل چې دا کومه خبره کړې وه، دغه په تداوم کې مې غوښتې دوه خبرې وکړم. بخښنه غواړم. نو کله چې د پرایویټ سیکټر او د ګورنمنټ سیکټر یا پبلیک سیکټر خبره کېږي، هغه هېوادونه چې په ځانګړي ډول لکه د افغانستان چې د دو هغه اقتصاد څومره خراب دی، په کوم حالت دی، په دو کې د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره یوازې دولت هېڅ هم نشي کولی. دلته به پرایویټ سیکټرز ته دوی ته به نور هم اپورچونیټیز ورکوې، دوی ته به ته سهولتونه ورکوې، دوی ته به ته ټکس فری کوې، دوی ته به ته څومره کمال کولی سې ته وکړي چې تر څو پورې ستا اقتصاد په پښو ودرېږي. ځکه د تا اقتصاد یوازې ته په خپله پښو نسي درولی، دولت یې نسي کولی یوازې، ته مجبور و مکلف یې چې دا نور ته. او اوس په دغه مسایلو کې دا موږ او تاسو چې اوس د نن ورځې بحث دی د دارالیتام یا د روزنتون یا د دغسې یو مرکز تړل او نه تړل، زما او ستا په دغه اوسني سیستم کې دغونه وړتیا نشته چې یوازې دا 300 د ریان چې کوم روزنتون دغه شاګردان دي یا دغه بچي دي دود، بلکې په ټول افغانستان کې موږ دومره ډېر یتیمان لرو، د هغو دپاره دوی څه نشي کولی. په کابل کې په همدغه وزیر اکبر خان او شهرناو کې دومره ډېر دی چې
نسی راټولولی، دوی ته ته ځای نسی برابرولی، نو دا چې تیار شته د دو ولې مخه نیسي؟ دا غلط ده، هیڅ منطق او دلیل ورته نشته، او چې که څوک دلیل لري را دې سي دلته دې پرې وغږېږو، خو زه مطمئنه یم چې هیڅ څوک هم نشته. خو موږ د دغه وطن د بچي په صفت خپل حق ادا کوو، خپل غږ پورته کوو، دومره مو د وسه پوره دي، تر دې مخواته نور څه د وسه پوره نه دي. راځو سیف الاسلام اشنا تاسو ته ښه راغلاست درته وایم مهرباني. مننه ځواک صاحب، سلامونه تاسو ته ټول ورور. اول خو دا شرط در سره ډېر ښه ښکاري ماشاءالله. ځواک صاحب زه د بحث کې کوشش ته متوجه شوم. اول خو د جمیل واسط صاحب ته الله اجر ورکړي چې هغه پر وخت باندې دې خبره باندې رد وکړه او ډېر ښه وضاحت یې وکړه. دغه د هغه مسله چې ده کوم قوم چې الله ذلیله کړي، تاسې وګورئ دا مشران یې وګورئ ټول ذلیله وي. تاسو دلته ملا هم ولید هغه دې نه دفاع کوله چې یو سړي یتیمخانه چلوله او موږ بنده کړه، او هغه بل هم ولیده چې هغه ځان ته جمهوریت پالی ویلې، هغه کنځلې کولې دلته. دا خو همدا قیادت دی که نه، یعنې دونه ذلیله خلک په موږ باندې پاچاهي کوي په دې افغانستان کې. نو د خپل قوم حالت دی نه معلوم کړئ تاسو. تیر 20 کالو کې چې موږ ولیدل، یو طرف ته خو جمهوریت او پلان او ازادي بیان او ښه شیان ول، بل طرف نه داسې فاسد خلک په موږ باندې مشرانو چې هغوی دا وطن تباه کړی. دا تاسو ګورئ هغه الفاظ او ادبیات یې ګورئ، یو 50 کلن 55 کلن سړی چې دی هغه یو ځوان سره په خبره نه پوهېږي. بل طرف ته مولوي صاحب ناست دی د خیر او د شر هغه سره د ټاپه، یو سړی نیک کار کوي، یتیم روزنه کوي، دی په هغه ټاپه وایي ته دا مه کوه، دی د خیر او د شر تعریف کوي. نو دغه زموږ د قوم حالت دی، دا تاسو خپله ووینئ. بله مسله چې زه غواړم چې وضاحت پکې موجود وي ځواک صاحب، که څوک دین پورې ټوقې کوي او دا وایي چې په دې کې به ترقي راشي، وایي مسواک پسې ټوقې کوي، نو نه دي وهي مسواک، پرېږدي دي، دین دې پرېږدي، چې کومه لار ورته ښه ښکاري هغه دې اختیار کړي که نه. مثلا دی وایي چې ځان پاکول او دوبره پاکول چې دي دا بد کار دی، نه دې پاکوي، خیرن دې ګرځي. یو سړی وایي چې پیشو ته اوبه په سا کې پیشو غورځېږي، 20 لوټې وباسي، نه دې هغه کوي، ځکه چې دین خو یو لارښوونه کوي چاته خو دا حق نه ورکوي چې هغه دې پاسېږي بیا دې کنځلو کړي، او دا خو دیني مسایل دي، نو دې پسې کنځلو ته څه ضرورت دی؟ دا خو سړی بحث کوي، ډسکس کوي، د ټولنې د رفاه دپاره شوي دي. زه خو نه پوهېږم چې د دې خلکو مطلب څه شی دی چې د دې خلکو نه به دې نه به سړی چې زده کړي. خو دا زموږ قوم دی، دغه دواړه ډلې تاسو ولیدلې دلته، دا زموږ قیادت و، دغه خلکو، دا زموږ، تاسو پوه شئ چې زموږ ملت تباه دی. طبقا همه عزیزای ما را، وطندارای ما را از خیرت یک دعا بکو. خداوند مهربان است اگر همکار شوان امراد. خداوند یارا اجر خیر بده. آمین. در کار باشه برای قدم زدایی خود زمستان که در حکومت میشه، خداوند یارا اجر خیر بده. آمین. حکومت شه خود رو جور آرام داشته باشه، آمین. هر جای بشه آرام بشه. آمین. سرم باشه. آمین آمین آمین. خیر ببینید دوستا، خیر ببینیم کدام هموطنای ما، کدام عزیزای ما مهربانی میکنن، همکاری میشن. 500 کوینز دوستا صدبانی، 1000 کوینز هم دوستا صدبانی، یک چوچه شیر هم 13 صدبانی دوستا عزیز. دو دانه منیگن چایش گرفتیم، 2 تا منیگن 1000 کوینز دوستا عزیز که 1-2 کیلو لوبیایشان بخیر برش طول کنه بگیره. قطره قطره انشالله دریا میشه. هر یک سهم کوچکتون دوست عزیز بگم وطنتون بک پدر ری سپید دوست عزیز خیلی بارزش استک. یک 1000 کوینز دوستا دادن منیگن که برش 1-2 کیلو لوبیایش هم از خیرتون برش بگیره. 500 کوینز دوستا صدبونی، 1000 کوینز هم دوستا صدبونی. زنده باشی سلیمان. علی حسین بدرم خوش آمدید لالم. چال دارین عزیزایی که نو لایف اومدین دوستا خوش آمدین. بره دوستا یک همکاری شوین. دو دانه منیگن 1000 کوینز دوستا عزیز که بخیر خوب برش 1-2 کیلو لوبیایشون بگیریم. قطره قطره دریا میشه. ببینیم کدام عزیز ما، کدام هموطن ما مهربانی میکنن، همکاری میشن، توانی دارن دوست عزیز. نداری؟ نه یام بچه از تلفن محافظ متاسفانه نمبر تلفن نداره بیدارم. ری سفید 70 ساله است.
دوستا سفرم فالو بگیرین، ببینیم کدام عزیزای ما، کدام هموطنای ما همکاری میکنن، مهربانی میکنن. 500 کوین دوستا صدوانی، 1000 کوین سوم دوستا صدوانی، یک چشی رام 13 صدوانی دوستای عزیز. دست به دستم بتین. 1000 کوین دوستا لازم داریم. اینیم صدوانی، مهم صدوانی. یک تا قلبک، 4 تا قلبک دگم بزن. 4 تا قلبک دگم بزن که یک صدوانی از طرف خودت شوه. یک تا قلبک اینیم صدوانی از طرف از می دوست ما. خیر ببینین اینیم 2 تا قلبک. 3 تا قلبک دگم بزن که لوبیاشو بخیر باش طول بکنه. 3 تا قلبک 300 کوین دیگه دوستای عزیز. ماشاءالله. خیر ببینین یک قلب سر بختار عزیزای ما کم کار شدن. 300 کوین دیگه اوکی از دوستا. 300 کوین دیگه همکاری شوین که بخیر 1-2 کیلو لوبیایش بگیره. باز خداوند مهربان است. 300 کوین دیگه دوستان. اینیم خیر ببینی 200 کوین دیگه بزنین اوکی است. برو بچهش نام شیر نگی که 3 روز دیگه بال نمی. 100 کوین دیگه بزنی اوکی است. 100 کوین دیگه که ان شاء الله دوستای ما کاری بکنن بخیر برش 2 کیلو لوبیایش بگیره. 100 کوین دیگه دوستای عزیز. اینم 200 افغانی از طرف خودت سایز. لالا 1-2 کیلو لوبیایشم بگی. 1-2 کیلو نخوتشم. اینی اوکی است. سابقا همی دوستای ما را، همی خواهرای ما را کسای کمک شد. یک دعایشون بکو ان شاء الله خداوند مهربانه. سایز اوکی است. کمک شده خداوند پدیوار ما چی ده. والا خبر ندارم طوری را. آمین. در کار باش برکت اندازه در این روز زمستون که ببین لالا اینک میگیرش. اینیم 2 کیلو لوبیاش 2 کیلو نخوتش بگی. 1-2 کیلو مکرونی شما جسون. جانم است یک قلب سر بختر عزیز ما. آی سابقا همی هموطن ما را می بیادر ما را از خیرت یک دعا بکن مسافر هستن. خداوند این مسافر رو ای که انسان خداوند هر جایی که بچه جور و آرام داشته باشه. تر علی بیادر ما خیر ببینی. آی سابقا همی علی بیادر ما را از خیرت یک دعا بکن. خداوند این نفری که قتل کمک شده همی علی بیادر کلشی را آمین. جور و آرام داشته باشی. آمین. خداوند که جایشی جور داشته باشه در کار آمین. برکت اندازه. آمین. تو را اجر خیر بیده. آمین. در این روز زمستان قدم کمک میشه. در این بیکاری و چیز خداوند شما را اجر خیر بیده. آمین. 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 خیر ببینی. خیر ببینی. 1 کیلوگک ما شام میگیریم. بر دوستا 2 تومانیگن 1000 کوین دیگه دوستا که هر هموطن ما که 100 افغانیام کمک شود تمام موداش میشه دوستای عزیز. گل نزن منیگن بزن. یک 1000 کوین دوستا که علیکم سلام برفی خوش آمدی. 1000 کوین دوستا عزیز که برش خیر ببینین دوستا. خداوند ان شاء الله خیر نصیب بگردونه تان. ببینیم کدام عزیزای ما کدام هموطنای ما. یسرا چرا میخوای که مناقی بلاک شوی؟ سلامت باشی. چرا خوش داری بلاک شوی؟ یک دفعه دیگه اگر نرستی ما ببینم تو که کامنت منفی نوشته بکنیم. ما یک دفعه دیگه ببینم تو که نوشته بکو. اگر ما دختر آقای تست یک دفعه کامنت دیگه نوشته کامنت منفی کمک شده نمیتونی کامنت منفی میمونی. ما ببینم تا باش نه ما ببینمش یک دفعه دیگه اگر نرس بونه کامنت منفی. این حالا ما بای بای. خیر ببینین. اونلی من جانم هستید. 2 دانه منیگن 1000 کوین دوستا که 4 کیلو برین شلای شما از خیرتون برش بگیریم. خداوند ان شاء الله خیر نصیب بگردونه تون دوستای کم کار میشین کمک میشه. خداوند ان شاء الله 1000 چند شبرتون نصیب بگردونه دوستای عزیز. 500 کوین دوستا صدوانی 1000 کوین هم دوستا صدوانی یک چشی رام 13 صدوانی دوستا. دست به دست هم داده قطره 2 دانه منیگن 100 صدوانی هم که دوستای هم کاری کنه که 4 کیلو برین شلای شما بگیریم. خیر ببینیم کدام عزیز ما کدام هموطن ما مهربانی میکنن همکاری میشن. ولی یک چشی را که دوستای ما همکاری بکنن. نفر اول از پیش از این لایف مقطع شد اختاریه گرفته کمکگران نام خدا زیاد بود. گفترهای عزیزان بود گم شدن رفتن کلش. زیاد غریب زیاد بیچاره ریسفید از سعی کنه ترالای دستکای زیر سعی کنه. چقدر خدانی بیچاره کروچی را دست گرفته زحمت میکشه بخاطر
دوستا 2 دانه منیگن 1000 کوین دوستای عزیز که 4 کیلو برنج شوله‌ایش بگیریم. 1 ساعت میشه که برنج شوله‌ای زینه میشه. اونو تفلک از دیگر نشان دادیم. دروغ این حال راستش رو نشان میتم. این هم راستش. برید دوستا خیر ببینید. خداوند انشالله خیر نصیب بگردونیتان. دوستایی که همکار میشین کمک میشه خداوند انشالله هزار چند نشه براتون نصیب بگردونه. خیر سیتا قاسمی مشکل نیست. اکاونت راستی تو سیتا قاسمی یا که اکاونت فیک تا سیتا قاسمی؟ مدیراتورا هم نیز گمش کو. چه رقم داره پر مدیراتورا نداره ولی اینه. ولی گفتم است. سلام سلام. ازاي که نود لایف اومدین دوستا خوش اومدین. یکن در جان سیتا قاسمی بیچاره چسبیدین حالا بانش خیره. کردیت کارت نه در افغانستان یا گیفت یا از طریق حواله صرافی بانک این یک چیزا خلاص. سیتا قاسمی بالا بیا که یک ذره تشویق کو مردم اگه از خاطر تو کس کمک شوه بالا بیا یک ذره هموطنا را چیکو بکو بیان کمک شوه. اگه فالوورای خودت از سود دوستا بیان بره دوستا 2 دانه منیگن 1000 کوینز علی بدر خدا رسی یا ایسابت طاله نمیکنه دیست خود 200 نفر تر والا سعی که توی چی رقم هستن 1000 کوینز به خدا پورا نمیتونن. 1000 کوینز میفهمین دقات 200 نفر. علی آقا بدر 1 تا قلبک اینیام 2 تا قلبک 2 تا قلبک بزن 3 تا قلبک دگم بزن علی آقا 3 تا قلبک دگم بزن که 100 افغانیش از طرف شوا گمش کن. مالا خیلی ری سفید از بیچاره 70 ساله. سلام سلام حنا خوش آمدید. علی بزن 1 3 تا قلبک 300 کوین دگم بزن. بره دوستا از خیرتون دست به دست هم بتین 1000 کوین که 4 کیلو برنج شده شه بگیرین. بیخی کلم گلپی بار شد دیگه بچه. سه دانه قلبک 2 تا قلبک دوام که زدی با صدا بونیش است. اینیام 4 تا نه چی کنیم من گپ هم نزنم ما چوب بشینم خود کس کمک نمیشه. اینیام 1 تا قلبک دوام بزن. زنده باشی فرح ناز. شما تا که بچه جم کامنت بگوین اگه دوستا ما کمک شما خود اگه بچهش قگاب زدم بخیم گلونم میمالشیش. والا رامین بیادر آمد آقا میجه 3000 کوین زد دیگه رفت نمیفهم. اینی هم 100 افغانی از طرف علی بیادر 1 دانه منیگن دیگه دوستای عزیز 1 دانه منیگن که 4 کیلو برنج شوله شون بگیر از خیرتون 1 دانه منیگن 1 دانه 1 دانه 1 دانه 1 دانه امیلای کارم دم 1 لک برسونین از خیرتون 1 دانه منیگن والا دیگه بدون گپ زدن ما نگویم نه والا یک از تا صبحم بشینم یک از کمک کنم والا سردرد چی میکنی دیگه حالا علی بیادر خیر ببینی آجی صاحبم بیچاره که خوش میبره
اینیام صفی بدر بگی لالا یک 4 کیلو برنج شله ایشون بگی. آی سابقا همه بیادرای ما را مسافرای ما را یک دعا بک از خیرت. انشالله خداوند مهربان است. مردم که قدرمی کمک شده خداوند قدچ کمک شود. آمین. تو رو ماجر خیر بیده خداوند. سیز. قد آل اولادشون جور آرام داشته باشه. آمین. امی که دیر رو اینیام صدفونی دگم. یک دو پاکت نمک شام بیار. آمین. یک دو پاکت نمک شما از طرف صفی بدر. یک قلب سر بختر صفی بدر. آمین. سر مال چی اولاد چی برکت هم. آمین. خودتون همچنین آمین. جور آرام باشه. آمین آمین آمین. خیر ببینه. خیر ببین دو پاکت نمک شامبان. اینیام دعا میکنم مینیس. اینیام دو پاکت نمکش خیر ببینین. یک دانه من اینیام مینیس یک دانه را بشام بیار. آیسا به می فامیلایشون از خیرت یک دعا بکو به می پدر مادرشون که دیگه بخی. خداوند این مردم کدی پدر مادر چی اولاد چی جور و آرام داشته باشه در هر جای باشه. آمین. خداوند در کارش برکت اندازه. آمین. خداوند خود رو جور و آرام داشته آمین. باشه که زحمت میکشید بخاطر بان. خداوند جور آرام داشته آمین. باشه در هر جای باشی آرام بشه. آمین آمین آمین. خیر ببینه دوستای عزیز. خداوند انشالله خیر نصیب بگردونتون دوستای کم کار میشین. خداوند انشالله هزار چند شبرتون دست یک پدر ری سفید میگیرین که این تو وضعیتش از دوستا دست پر خوش و خوشحال طرف خانه روانش میکنی. خداوند انشالله هزار چند شبرتون نصیب بگردونه دوستای عزیز. یک چوچه شیر اگه دوستای ما توانایش داشته باشن همکاری بکنن تمام مودکایش میشه مستقیم به خیر و خوبی رخصتش بکنیم بره به خیر و خوبی طرف خانه اگه توانایش دارن دوستان. اگه توانایش ندارین دوستای عزیز بره دو دانه منیگن دوستا 1000 کوین دوستا که 2 کیلو پودر شما از خیرتون برش بگیریم. خداوند انشالله خیر نصیب بگردونه تون دوستای عزیز. دو دانه منیگن دوستا 1000 کوین دوستای عزیز که 2 کیلو پودر شما بخیر برش بگیره. خداوند خیر نصیب بگردونه تون. اگه یک چوچه شیر دوستای ما کاری بکنه 13 صدفونی میشه دوستای عزیز.